حامدا ومصليا ومسلما اما بعد د اهل سنت والجماعت په عقیده سره مزین معزز مسلمانانو ورونو په اوس وخت کې د انکار حدیث سرلاري څوک او د کوم جماعت وګړي دي چې د سر سید احمد خان و چراغ علي او عبدالله چکرالوي غوندې ملحدینو په ګدۍ ناست د الله تعالی دین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په توسط راغلی توهین امیزه د تحقیر نه ډک مزاجي چلن کوي ورسره په یو او بل نوم سره ګمراهي خوروي او د احادیثو په انکار کولو سره ځانونه ذلیل او رسوا کړي دي دا غیر مقلدین ویکټوري اهل حدیث لا مذهب سلفیان او نیمچه لا مذهب پنجپیری اشاعتیان او وغیره دي نیمچه لا مذهب پنجپیری اشاعتیان د پرویزی او نچریه فتنو مقتدایان جوړ سولو ګورئ ورونو د نچریه او پرویزی فتنو په اړه مو درته یادونه کړې وه د دوی د ګمراه عقایدو ذکر مو هم کړی ولو درته په هغو کې یوه دا عقیده هم وله چې اکثر احادیث وای صحیح نه دي حال دا چې دا عقیده د قرآن او صریح احادیثو خلاف ده مثلا په قرآن کریم کې الله رب ذوالجلال د سورة حشر نمبر آیت کې فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه تاسو ته درکړي پس هغه ونیسئ او د څه نه مو چې منع کوي د هغه نه منع سئ همدا شانتې الله رب ذوالجلال د سورة احزاب شپږدېرشم نمبر آیت کې فرمایلی دي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم د هیڅ مؤمن سړي او ښځې لپاره دا جایز نه ده چې الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د یو کار فیصله وکړي او د هغوی د بیا هم څه اختیار باقی وي یعنی د کولو او نه کولو همدا شانتې الله رب ذوالجلال د سورة جمعه 2 نمبر آیت کې فرمایلی دي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مفسرین کرام په دې خبره باندې اتفاق ده چې په قرآني آیات کې والحکمت د حکمت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي او دا خبره واضحه ده چې د قرآن کریم ډیر آیاتونه په فهم کې نه راځي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع ونه کړلی شي مثلا په قرآن عظیم شان د سورة بقره 43 نمبر آیت کې الله رب ذوالجلال فرمایلی دي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة لمونځ قائم کړئ او زکات ورکوئ نو اوس سوال دا پیدا سولو چې لمونځ کله وکړو څومره لمونځ وکړو په کومه وخت کې وکړو په لمانځه کې څه ولولو او څنګه یې ولولو رکوع سجده قعده قیام وغیره د دې څه ترتیب ده د لمانځه کولو لپاره نورې هم ډېرې خبر پیژندل ضروري دي چې یو لمونځ کوونکی هغه زده کړي او ویې پیژني خو د دې ټولو خبرو څخه قرآن خالی ده په احادیثو کې دا ټولې خبرې بیا موجودې دي ګورئ ورونو الله رب ذوالجلال د سورة حشر 5 نمبر آیت کې فرمایي ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله تاسو چې د خرماوې کومې ونې پرې کړې او کومې ونې مو چې ولاړې پرې ایښي دي دا د الله پاک په حکم باندې و د دې قرآني آیات شان نزول په مشکات کتاب الجهاد برخه کې یو حدیث مبارک د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راوي ده چې یهودو په خپله جنگي قلعه کې ځان را بند کړلو یا د خیبر غزوه وله او په دغه خپله جنگي قلعه کې خپل ځانونه بند کړلو او یا هغه یهود د بنو نظیر قبیلې چې عهد شکني یې وکوله نو د دوی د باغونو د سوځولو حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړلو صحابه و چې د دوی باغونه وسوځول ورې ورته واچولو نو یهودو دا مشهوره کړله چې مسلمانان خو فساد کوي نو د یهودو د خبرې په جواب کې دا قرآني آیات د سورة حشر 5 نمبر نازل سوی ده چې دا ټول خو د الله پاک په حکم سره وصولو
دا چې تاسو باغونه اوس وځول سولو دا ټول د الله پاک په حکم سره وسولو، خو دغه حکم په قرآن کریم کې موجود نه ده. الله تعالی د حضرت جبریل په واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم کړی و. نو اوس د دې نوم حدیث ده. د مفسرین کرامو په اصطلاح کې دې ته وحی غیر مطلوع ویلی کیږي. نو دغه وحی غیر مطلوع ته حدیث ویلی کیږي. محترمو، ادیان باطله اور صراط مستقیم کې د میزان الشعرانی 25 نمبر صفحې په حواله سره د سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول نقل کړی ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی دي لولا السنة ما فهم احد منا القرآن. که حدیث نه وای نو په مونږ کې به څوک هم په قرآن کریم نه وای پوه سوي. همدا شانتې علامه ولی الدین رحمه الله په مشکات کې 29 نمبر صفحه کې یو حدیث د حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله الا انی اوتیت القرآن ومثله الا یوشک رجل شبعان علی اریکته. محترم ورونو، د مبارک حدیث ترجمه به درته واورومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله واوریه ما ته قرآن هم راکړل سوی، د قرآن سره د هغې مثل هم، او واوریه چې یو موړ سړی تکیه وهلی به وایي چې خلکو ستاسو لپاره قرآن کافي ده. نو کوم شیان چې په دې کې حلال دي هم هغه حلال ګڼئ. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړل سوي شیان هغه شیان دي څنګه چې د الله پاک حرام کړل سوي شیان دي. په مشکات یو 10 نمبر صفحه کې علامه ولی الدین رحمه الله د امام مالک ابن انس الاسبحی رحمه الله په روایت سره یو حدیث مبارک نقل کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه. زه په تاسو کې وای 2 شیان پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر څو چې تاسو دا په مضبوطۍ سره نیولي وي تاسو به هیڅکله ګمراه نه سئ، چې هغه کتاب الله ده چې قرآن ورته وایي، او سنت رسول الله چې حدیث مبارکه دي. د قرآن او د احادیثو مبارکه مسلمه صحیح تشریح او ترجمه دا جمهوري فقه چې ورته ویلی کیږي په فقه حنفي سره موږ او تاسو پیژنو دا حنفي فقه ده.